ډیر ژر به د چمن پاک افغان بارډر دروازه خلاصه سي و چمن پرلت ته به ملي مشر محمود خان اچکزی او د چمن ام پی ای کیپټن عبدالخالق صاحب راځي. د پرلت کمیټې ذمہواره کس عبدالرزاق خان په دغه انټرویو کې داسې وایي. راځي اول به د انټرویو واورو. د سرکار سره موږ کمیټې د مذاکراتي کمیټې او د پرلت کمیټې کوم اجلاسونه ورسره کړي دي نن درېیمه ده. سرکار موږ ته دا ویلي دي چې انشاءالله محمود خان اچکزی دی کیپټن عبدالخالق دی دا به راغواړو چې سره به جرګه کوو. په دا جرګه کې به بیا دی راولاړېږي پرلت له به ورځي دا اعلان به ورته کوي دا دروازه به ژر د ژره خلاصوي. دا زموږ د سرکار در مابین مجلس بلکل حقیقت دی. په دغه کې موږ مجلسونه سره کړي دي خو ډېرې خبرې موږ پټ ساتو او کمې مجلسونه چې خلکو شروع کړي دا بلکل حقیقت دی. زموږ د عوامو موږ کورودانۍ وایو د پرلت کمیټې کورودانۍ وایو. زموږ سره ډېر په کلکه ودرېده ولې چې د دې مځکې جایدادونه کانټینران کاروبارونه دا ټوله په خوا پاته شوه. موږ سرکار ته هم دغه ویلي دي دی